یا د سیالۍ چې د خوست اطلاعات کلتور ریاست له لوري د زده کوونکو هڅونې او تشویق په موخه جوړې شوې وي چې پکې لسګونه زده کوونکو او د دیني مدارسو طالبانو ګډون کړی و. د مسؤلینو په وینا له یادو سیالیو نه اساسي موخه د زده کوونکو او د دیني مدارسو طالبانو تشویقونه او واټن له منځه وړل و. د وینا یا تقریر سیالي چې نن ورځ د اطلاعات فرهنګ ریاست په تالار کې په کار اچول شوې ده، په دې کې د شیخ زاید پوهنتون محصلین د امارتي یا دولتي لیسو زده کوونکي، د شخصي لیسې زده کوونکي او ترڅنګ د دریو دیني معتبرو مدرسو طلبه کرامو برخه اخیستې ده. هممهاله زده کوونکي خوښي څرګندوله چې دا ډول سیالۍ ورته جوړې شوي دي او د دوی جرأت لوړیږي. له اړونده چارواکو یې غوښتنه کوله چې ورته سیالۍ دې نورې هم جوړې شي. نو دغه سیالۍ ډېرې ګټورې دي. په راتلونکي کې هم هیله من یو چې زموږ د جرأت د لوړېدا په خاطر د شخصیت جوړونې په پار داسې نورې سیالۍ په لار واچول شي. دغه ډول سیالۍ د شاګردانو د جرأت د زیاتولو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. نو موږ د خوست د اطلاعات او کلتور او فرهنګ ریاست څخه ډېره مننه کوو چې دغه ډول سیالۍ د شاګردانو د جرأت لپاره په لار اچولې دي. د یادونې وړ دی چې دا لومړی ځل دی په خوست کې د زده کوونکو هڅونې او د جرأت لوړونې لپاره دا ډول سیالۍ جوړیږي.